موږ تیرو نږدې 2 کلونو کې یوازې پر افغان اقتصاد کار نه دی کړی بلکې د سیمه ییز اتصال او اقتصادي وده کې مو هم پاموړ کوشش او خپل رول ادا کړی. د ټاپي پروژې نه نیولې تر کاسازر ټاپ 1500 د اوسپنې پټلۍ افغان ترانس او همداراز د افغانستان له لارې د جنوبي او مرکزي اسیا اتصال برخه کې مو پاموړ اقدامات کړي چې ځینې یې ملموسې لاسته راوړنې هم لري چې بیلګه یې تېره اونۍ له ترکمنستان نه افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو لیږد بریالۍ پروسه وه. مخکې چې باید له ترکمنستان څخه د بلوچستان کوټې ښار ته څه د پاسه 1800 کیلومتره لار وهله، اوس هغه 900 کیلومتره ته راکمه او لنډه شوه. موږ منو چې د ازمایښتي پروسه پر دایمي پروسه بدله او داسې قانونمنده کړو چې د افغانستان، ترکمنستان او پاکستان ګټې په ښه توګه تضمین شي. همدا ډول د زراعت، قانونو، روغتیا او ژوند نورو برخو کې په عین شکل الحمدلله ډیر زیات پرمختګونه لرو او لا هم کوشش کوو چې د داخلي او بیروني بانکي پانګې له جذب سره په کور دننه افغانانو او بهر کې تخنیکي کادرونو ته افغانستان کې د کار مناسب فرصتونه برابر کړو.